ملګرو دا د اسلامیه یونیورسيټي کم بهاولپور د هغې کومه ویډیو چې دا هغه دا وخت په سکرین باندې تاسو ته ښکاري دا ویډیو چې کم دا هغه وایرل شوی دا دین علاوه نوري ویډیو هم را سره دي خو زه تاسو ته د دې پیله کم تفصیل چې دی هغه شیر کوم چې دا هلک هغه پکې څوک دی د ټول نه مخکې تاسو هلک چې کم دی دې هلک ته هغه لږ سوچ وکئ اوس راځم چې دا هلک هغه څوک دی تاسو ته به دا وخت چې کم دی دا کم کس چې ښکاري طارق بشیر چیمه کم ویلی کېږي چې دا هلک چې دی دا د ده زوی دی طارق بشیر چیمه لږ ساعت پس هغه چې کم دی پریس کانفرنس هم کېدو والا دی او په هغې کې دا وایي چې لکه زه خپل زوی چې دی هغه قصوروار نه ګڼم د دې څه ګناه نشته خو که بل طرف ته مونږ وګورو کم د په دې یونیورسټۍ کې چې کم نمونې یعنی کم کسان مخې ته راغلي دي نو د هغو کم تعلق چې دی هغه زیات تر داسې د وي آی پي خاندانونو سره دی کم د بهاولپور یونیورسټۍ په هکله به زه تاسو سره دا هم شریک کم چې د دې کم یو کس چې و د هغې داسې څوکیدار به ورته مونږ وایو د هغې سره 5000 ویډیو هغه برآمد شوي دي چې د کم جینکو نه هغه دې ویډیو کړي دي او اوس یوه هغه شیر کوي نو کم په سوشل میډیا چې دی هغه زیات تر ویلی کېږي چې دا کم ډانس چې دی تاسو ته چې په سکرین باندې ښکاري چې دا هم د بهاولپور کومه یونیورسټي چې وه د هغې یو حصه ده دې نه علاوه که مونږ د سوشل میډیا طرف ته راشو چې دا وخت په هغې باندې څه سټارټ دي نو تاسو هغه کتی شئ لکه دا یوه ویډیو شوه دې نه علاوه مختلف قسمه لکه په دې کې تر دې پورې چې اقرارالحسن په دې باندې یو پروګرام کړی و او بیا اقرارالحسن ته ډېرې زیاتې دمکیانې هم میلاو شوي چې آیا د دې کم پروګرامونو نه هغه ته قلار شه هغې هم یو ویډیو جوړه کړو مختلف قسمه ویډیو چې کم دی هغه مخې ته راځي نو الله تعالی دې په موږ باندې رحم وکړي چې زموږ په کم تعلیمي ادارې چې دي په هغې کې داسې قسمه حرکتونه او دغه قسمه قیسې شروع دي نو چې لا نور ملک حالات او نورې قیسې هغه به څنګه وي دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړو انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو الله حافظ